زمون په دې ملک یو فتنه ده منکرین حدیث ورته وایي. څه ورته وایي؟ لکه ښه په غور دا نننی تقریر په غور واورئ، بیا خدای قسمت چې مخې کال له سره ژوندي یو، خو نن یې په زړه واورئ. یو فتنه ده منکرین حدیث ورته وایي. د هغې کتابونه دي دو اسلام او دو قرآن. دا د غلام احمد پرویز لیکلي تصنیفات دي او داغه پیروکار په دې پیښور کې مختلف شکلونو کې شته، عام شته، سرکاري ملازمانو کې شته، وکیلانو کې شته. دا پیروکار دي چې حدیث چې دی دا څه شی نه دی. په دې خبره پوهېږئ عزیزانو؟ بنیادي سیزونه چې کوم باندې مونږ ځان ته مسلمانان وایي هغه دوه دي، یو قرآن او یو حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا قرآن او حدیث دوه خبرې وتی د جبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دي او 14,000 حدیث دي. هغه حدیث نن 1400 کاله مخکې امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام طحاوی، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ دوی محفوظ کړي 14,000 حدیث. اوس اول هغه بنیادی ټکی واورئ. ته وایې چې زه قرآن منم او حدیث نه منم. قرآن منم، حدیث نه منم. کراچۍ کې زه مېلمه وم د چا په ځای کې، ماښام روټۍ ټیم کې پرویز صاحب راغی. اکور والا باندې ډېره پریشانی راغله چې دا خو دا مولانا صاحب هم دی او دا پرویز راغی چرته نوک جونک کو نشي. زه خبر نه وم، ما پیژندو نه. هغه تعارف وکړو چې یہ پرویز صاحب ہیں. اور اچھا آپ دو قرآن کے مصنف ہیں؟ جی ہاں. بس غلط ما تو وہی کہ مولانا صاحب یہ حدیث تو پیغمبر کے بعد جمع کیے گئے ہیں، اس کو آپ کیوں اچھال رہے ہیں؟ اردو پڑھیں گے؟ کیوں اچھال رہے ہیں؟ ماورتل پرویز صاحب آپ اپنا عقیدہ بتائیں. میں حدیث کا منکر، حدیث نہیں مانتا، قرآن مانتا جو ام الکتاب. مال پرویز صاحب میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں. آپ حدیث نہیں مانتے اور میں قرآن نہیں مانتا. نماتے ہوئے چھے لا حول ولا قوت. مالک 100 بار لا حول ولا قوت. کلام ایک ہے، کلام ایک. اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں، کلام ان کی زبان میری. کلام ایک ہی خدا کے دونوں کلام ہیں. حدیث بھی خدا کا کلام ہے اور قرآن بھی خدا کا کلام ہے. آپ خدا کا ایک کلام نہیں مانتے، میں دوسرا نہیں مانتا. نماتے وہی چھے نہیں، قرآن جو نہیں مانتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہوتے. مال حدیث جو نہیں مانتے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے. مجھے نہیں مولانا صاحب آپ قرآن کیوں نہیں مانتے؟ مال آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے. یہ ثابت کر دیں. کیا قرآن کریم پہ اللہ کا دستخط ہے کہ یہ میرا لکھا ہوا کتاب ہے؟ نہیں. جبریل آپ کے سامنے آیا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے لایا ہوں؟ نہیں. جبریل پیغمبر کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اور وہ کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ نہ پیغمبر کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ اس کتاب پہ خدا کا دستخط ہے کہ یہ میرا کلام ہے. تو اس کی کیا گارنٹی ہے اور کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے؟ ماتوئی یہ تو پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ خدا کا. مال پیغمبر تو ابھی ہے نہیں، آپ تو کل پیدا ہوئے ہیں، پیغمبر تو ہے نہیں. کہتے نہیں جی حدیث میں جو ہے. مال حدیث تو آپ مانتے نہیں. چلو پرویز صاحب بقول آپ کے، بقول آپ کے آپ نے فرمایا کہ حدیث نے کہا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے. تو قرآن سے پہلے آپ کو حدیث ماننا پڑے گا یا قرآن ماننا پڑے گا؟ اول بچہ مانیں چوک مانیں دالا یو منلو نوان دے با پیغمبر منی چاگو ویلی چی یو دے کر
دا باول منی چې دا مخبر صادق دی دا دې چې څه وایي دا رښتیا وایي نو هغې نه بعد به یو خدای منی کړ نو اول به د پیغمبر وینا منی چې دې رښتیا وایي نو بیا به دا منی چې دا قرآن د خدای کلام ٹھیک نو قرآن ثابت کړی حدیث دی اوس که تاسو وایئ چې په حدیث باندې دلیل د قرآن نه وښایه چې قرآن ویلی چې دا حدیث د خدای کلام دی اوچ قرآن ویلی دی چې حدیث د خدای کلام قرآن ویلی څه ویلی وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى زما حبیب د خپل ځان نه یو خبرم نه کوي وما ينطق عن الهوى زما پیغمبر د ځان نه یو خبرم نه کوي بلکې د کومې خبرې کوي ان هو الا وحي يوحى ان هو ان لفظ ان طالبانو پیژنئ بلوچستانیه طالبی طالبګرای نه منکر څوک دی درکې طالب وای مولانا ان هو دا کوم ان دی ان هو ندی دا د خبرې وما ينطق عن الهوى دا د ځانه یو خبرم نه کوي ان هو ندی دا د خبرې الا مگر خودی څه شی دی وحی دا یوحا چې د توحی کړل کی دا د خبرې دا وحی دا چې زما د طرف نه د تویل کی ٹھیک شي قرآن ویلی دی چې زما د پیغمبر یو خبرم د ځانه نه ده د چې څه ویلی دی دا خبره زما دی او جبه ده دا به ورته ویل کېده بیا څنګه عزیزانو بیا د تبو وحی کې ویل کېده داسې چې وحی یو القاب چې د پیغمبرانو په زړه کې کی څه شه ده ما ته ګورې شپه مه ضایع کوه بلار شي ویده شي رحمان بابا وی دا خو مخ زما وتا خدای حس کړو ګنې هر یو اشنا ګوري دا اشنا مخ زه راغلی یم په تا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ تاسو ته راغلی حاجت مې درته نشته زړه مې مور دی دې قوم نه اوس زړه مې ته مور غواړي مې مړه نه مجبور یم چې تر څو سارا کېږي په سټ مې د قرآن او د حدیث توره پرته ده مجبور یم نو ما ته ګورئ عزیزانو وحی القاو شي په زړه کې پیغمبر ته دام وحی خوب وګوري پیغمبر دام وحی ده جبریل راشي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمان د خدای ورته راوړي دام وحی د پیغمبر خوب د پیغمبر القا او د پیغمبر وحی دا ټول وحی پیغمبر چره غلط خوب نه ګوري دار چا خوب غلط کې دی شي د پیرانو خوب غلط کې دی شي د بزرګانو کې دی شي پیران صاحبان خو زمونږ د عمل کې ډېر زیات پیری آسان کار دی زه اوس په دې خپل جلالان می پیر کړی ولې نه مزه به مې کول بس ناس به لاسونه به راڅپېدی خدای چې چاله ورکړي غوړي وریجې د مستو سره زه پرېږدم دا اصل په پرېږدو کې دی چې چا ته میا صاحب ووایي که نه میا صاحب چې دا میا صاحب دی یا میاو صاحب دی قربان دے دے جاد نش داسی چل بو خزے ہونا کمقل بے وقوف کو قربان دے دے جاد نش اینی کنو نا دے قربان جیب تبلاس کی موٹے بڑک والا ور کی قربان دے سمجھے دے داوانا میں ونو بس داوانا میں نو بس استاسو دے خدای او قرآن وی چی رشتیا وائی چې تاسو په شیشه چرې چاته دوا کړې تاسو د دیر صفات په شیشه په مانځه کې چاته دوا کړې یاره که مونږ ملیانو به کړیم د سړي زوی به دی دا هم د قصه خانې امام دی په
بس ناستل موټول پیر صاحب له قرآن په سر کې چې دا موټه مې درکو نو په شیشه باندې یاد مو کنه نه دوانه ومنو دا خدای بندگان ویا بست عبد الله په معشوقو د جهان فخر ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دا د دنیا معشوقي او مونږ دا رنگ تنگ چې جوړ کړی دی دا فراډ او دوکه ده د فخر ذات یو د خدای ذات او د فخر ذات جناب محمد رسول الله بس نور ټوله دوکه ده ټول کزیم او کته او کبل دی او کبل ګور پیغمبر په ژوند پیغمبر حدیث بیانوي اوس پتنګان د پیغمبر څوک مونږ خو قسم په خدای دی ګوره زر ته خبره دا دلته هم جلسې بلسې ډېرې وشوي عاشقان رسول څوک ځان ته وایي څوک غریبان رسول کنه څوک اندلیبان رسول څوک څه څوک شي دغه وګورئ اوس هم بوزم اوس چې د عاشقانو د رسول بوډونه د چا په کور لګېدلي او داغه په کور کې درته بلو پرنټ کې ست یو خیم بیا خو به ومنئ که عاشقان رسول په کور کې د جمعې په شپه عاشقان د ټي وي ډرامو ته ناس درته وخیم بیا خو به ومنئ چې دا فراډ او دوکه ده کنه دا بکواس کوي دا دروغ وایي چې عاشق رسول ځان ته وایي او د ده په کور کې ټي وي وي دا عاشق رسول دی عاشق رسول خو ابو هريره عاشق رسول خو انس ابن مالک عاشق رسول خو ابو بکر صدیق عاشق رسول خو عمر فاروق عاشق رسول خو عثمان ذی النورین عاشق رسول خو حضرت علی عاشق رسول خو امام حسین چې د دې قرآن او حدیث د پاره ځان په کربلا کې کباب کو او د باطل په مخ کې سر ټیټنه عاشقان رسول خو دې ته زمون په پېښور کې دکان درنه څورګا غوثیه میډیکل سٹور شته کنه غوثیه میډیکل سٹور غوثیه کریانه کیرګانه والا غوثیه مارکیټ دیکھو ګورئ غوثم په جندو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ٹھیک شو د شیخ عبدالقادر جیلانی ژوند درته معلوم دی مور روان کو چې علم پسې لار شه علم پسې او په قافله ډاکه پرې وتا دې ګریوان کې ورته مور اشرفای ګنډلې وي چې کله ضرورت پیښ شو دا بیا راو باسا ډاکه چې دل رااله د ماشوم ورته بچیا تاسو سره څشتا ول دلته مې مور راته څه ګنډلې چې پرایوست اشرفای وي ول منکر ولې نشوي ول مور راته ویلو چې په سفر دی استم علم پسې خو چې دروغ نه وي نو کوم ویلې چې ما سره څه نشتا نو مور د دروغ نه منې کړو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا غوثیہ مارکیٹ کی میوزک سینٹر ہوئی ڈمخانہ ہی پکے غوثیہ دکان کے ٹول عورت دروغ ہوئی نو غوثیہ دکان اور غوثیہ مارکیٹ اور فردوس سنیما کی څه فرق دی شته پکې اوس په ګلبهار کې وای بایسکوپ جوړي وای ما جوړه دی هڼ دی هغه وای ګلبهار کې دا بایسکوپ دی هڼ دی مویان را پاسې درس دیکھو جوړ دی پریس کانفرنسونه دیکھو ګورئ دا سینما صرف په ګلبهار کې حرام ده په کابل کې روا ده ها خبره کړه خدای امرک کابل کې روا ده په شکار مو چوک کې اڅ نامه ده داغه اما دا روا ده په جی ټی روډ باندې روا ده په صدر کې روا ده خالی دا ګل اریان د اسمان نه را پریوتی دي چې دوی کې ناروا ده سینما چې دا ارزه کې ناروا ده او سینما به ولی وې په دې ملک کې ولی به وې کتا سو نه ورته تو ولا مزه کدا سینماګانو کې خلکو غول کول شروع نکړه په دې مخ می تو کوي دا سینماګانو خو تاسو آبادی کړی ستا بچی ته تبا کی لانن تقریر ته حجت حدیث باندې وکا نو بیا باندې خبرې پاتې نو نور خبرې به پریدو سره لکه چې اسیم تاسو
ما ته کله کله خطونه راشي چې ته یریږي، شیعو نه یریږي، قادیانانو نه یریږي، پرویزیانو نه یریږي، بهاولیانو نه یریږي، چکړالیانو نه یریږي، حکومت نه یریږي. عزیزانو زه د یری په ورځ نه امتیاده، ستاسو دوا پکار ده. کدری سلویخ کاله د پاکستان حکومت زه نه یم یرولی، نو شیعه کم کجا دی او قادیانې کم کجا دی او پرویزې کم کجا دی. تاسو دوا پکار ده. زما عقیدہ و ایمان دا دے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. یو ورځ دا د مرګ چې راځي او زه به مړ کېږم، نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي. زه یریدو والا نه یم. یریدو والا تاسو پیژندلی دي، تاسو خیال نه څوک چې یریږي هغه تاسو پیژندلی دي او تاسو یې پیژنئ. هغه د جنا صاحب نه راواله تر نواز شریف صاحب پورې یریدون کی لګیا دي. تاسو ګورئ را ګورئ، زه یریدو والا نه. ما په ټول عمر کې د پاکستان حکومت ته سر نه دی ټیټ کړی، ټول عمر. او په ټول عمر کې مې پاکستان حکومت منلی هم نه دی تر ننه پورې. تاسو ټولو منلی دی که نه؟ دا وزیران چې راشي ورته ټوکری ټوکری کېږي که نه؟ او زه په توپ هم نه ولم، مخې نه ګور. دا پېښور خلکو واورئ، د بجلیګر ملا د ژوند ریکارډ دی چې د سن 70 نه واله تر ننه پورې چا دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا وزیر ته د څه کار ویلی دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی، مخ مې تور کړي او پخره مې سور کړي. او کنی چې څوک ورغلی یې پخره سواره شي او مخونه تور کړي. ما څه کار او د خدای دې مهربانۍ ته ګوره چې چا سره دې لګي نه هغه ته به دې کار هم نه پېښېږي. دا منئ؟ چا سره دې چې نه لګي هغه ته به دې کار هم نه پېښېږي. ما دوی سره نه لګي د ما ورته کار هم نه پېښېږي. چا سره مې چې لګي بابو تم کار پېښېږي، سپۍ تم کار پېښېږي، تاڼې تم پېښېږي، مجسټریټ تم کار پېښېږي. دوی سره مې نه لګي، دوی ته مې کار هم نه پېښېږي. ولې؟ دا ټګان دي. سړی مال راشي چې دی وزیر صاحب کې پیشو لیکلي دي او ډایرکټر صاحب یې نه مني، هغه کې لیکلي پیشو. مال دا ایشو نه دی، دا پیشو دی. ده لیکلي دي چې پشه شه د پیشو بچیا ورک شه. دا لفظ ایشو نه دی، دا پیشو دی. او پیشو پشه ته وایي که نو تاسو ټول پشه کوي. زما یو ماشوم نوسی دی، هغه چې رورې ودی نو داسې راشي خبرې سبې نه ورځي، نو ورته وایي چې اللهو کرشتو تو اللهو پیشش پیشو. نو تاسو ته وایي کرشتو تو پیشش پیشو. نو دغې له ورسې نو زه یرې والا نه یم. دوی سره هېڅ نشته لاس کې سوا د دې نه چې ما جیل ته بوځي. او جیل تلو باندې صرفه کله کړې ده. شپږ ځله جیل ته بوتلم او پخپله یې پرېښیم، پخپله. گورنر راپسې ټلیفون کړی او دا اسلم خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړی هم واغسته. په شرمونو پټ شئ. مړی هلکه دا ولې مال دې کابینه کې د یو مړي ضرورت و چې دا خلک پې جاړي لږ. دا گورنرو ټلیفونونه راپسې کول چې ته راوځه. مال والله کې دروزم نیوم دی ولې او به نیوم نو پخپله بیا کال پس شپږ میاشتې پس 3 میاشتې پس پخپله بیا چې پرېښوم راوبوتم. دا نه فلانه مې پکړی ضمانت دی، هله ضمانت دی، وکیلانو پسې منډې وه، ضمانتونو پسې منډې. نه چې دننه بوم والله چې جیل کې بوم تمام جیل بلاس پنامه ماته ولاړو. مونږ 2 ورځې جیل ته تللی نه بیا په ضمانت پسې ګرځو. د شمشتي زوی خو له کېنه دلنه که نه نو کېنه او داسې خو مه کوه که نه جاله سړی ونیو میرے بچے تیرے حوالے ته دې کې تاسو پوه شئ. نه عزیزانو نو دې پورې مې درته وویل چې حجت حدیث باندې یو 10 منټه خبرې واورئ.